السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو امید کوم چې ښه به جوړ به وروڼو سایډ له تاسو سره ویډیو ښکاري دا حرم شریف کې اذان کیږي او یو پیشو چې د بل سره ناست دی او بیا د هغې ځای نه پاڅي لاړ شي دغه کس چې کوم ودرې دی راپاڅئ یا ملاست دی راپاڅئ چې یاره اذان کیږي اذان وره. اذان د اسلام کې ډیر زیات اهمیت حاصل دی. په اسلام کې لاولنې مؤذن چې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته اذان سپارلی و چې یاره اذان به ته کوي. که نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله هم په سفر کې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه به اذان کول او کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام چېرته هم نو بلال رضی الله عنه به اذان کول. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې هغه ډېر خوږ اواز و. یو وخت کې داسې وشي چې یاره صحابه دا ووایي چې بلال رضی الله تعالی عنه په اذان کې یو لفظ چې دی صحیح نشي ادا کولی. غیر مسلمه موږ ته دا وایي چې یاره دی دا لفظ غلط وایي. غالبا داسې ده دا واقعه. حضرت بلال رضی الله عنه په هغې باندې خفه شو، لاړ او یو خوشي ځای کې کېناستو، شپه تېرېده. شپه داسې ختمېده نه، سهار کېده نه. حضرت نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغلل چې یاره د الله رسوله سهار کېږي نه، دعا وغواړه او چې دا څه وجه ده چې سهار کېږي نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام الله ته دعا وغوښته. الله ورته وویل ای زما خوږ پیغمبره که کله هم بلال رضی الله عنه چې دی اذان نه یې کړی نو سهار کېږي به نه. بلال رضی الله عنه په یو ځای کې ناست و، د هغه ځای نه بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم راوغوښتو او هغه اذان یې وکړو، سهار شو. دغسې اذان د اسلام کې ډېر زیات اهمیت حاصل دی. کله هم که یو کس د قرآن مجید تلاوت کوي او اذان شروع شي دی به د قرآن مجید تلاوت نه بس کې اذان له به جواب ورکوي. کله هم که داسې معاشره کې اذان کېږي موږ او تاسو له پکار ده چې یاره خپل ږپ شپ هغه خبرې هغه بندو او اذان اورو. ځکه اذان چې دی دا چې څوک نه اوري د اذان جواب نه ورکوي، اذان ته غوږ نه ږدي، د مرګ په وخت کې به کلمه نه نصیب کېږي. نو موږ او تاسو ټول له پکار ده چې یاره اذان اورو، اذان جواب ورکوو. او بله یو اهمه خبره دا هم ده چې یاره اذان پسې دعا غواړو، دعا غواړو د الله تعالی نه. کېدای شي زموږ او ستاسو دعا په دغه وخت کې قبوله شي، ځکه چې د دعا خو هېڅ یو داسې ټایم نه دی معلوم چې یاره هغې کې څه ټایم کې مطلب دعا قبلیږي یا څه ټایم کې نه قبلیږي. موږ او تاسو له پکار دی چې یاره اذان پسې به دعا غواړو. او بل اذان داسې الفاظ دي اذان کې چې هغې ټولو داسې ده چې یاره راځئ د مانځه ځای ته راشئ، راځئ د فلاح ځای ته راشئ. دغسې الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. او دغسې زه ګواهي ورکوم چې یاره محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. اشهد ان لا اله الا الله. زه ګواهي ورکوم چې یاره نشته د لایق د عبادت په غیر دی والله نه. نو کوشش کوئ ملګرو چې یاره کله هم اذان کېږي. نننۍ ویډیو صرف دغې اذان باندې ده زموږ چې کله هم اذان کېږي نو اذان جواب لازمي ورکوئ. خپل ګپ شپ هغه خبرې اترې دا هر څه چې دي دغه ټایم کې بندوئ، ځکه چې اذان په اسلام کې ډېر زیات اهمیت حاصل دی. نو موږ او تاسو له کوشش پکار دی چې یاره د اذان جواب لازمي ورکوو. یو زنانه وه چې اذان شروع شو او هغه ډېره زیاته ګنهګاره وه چې څه ټایم اذان شروع شو او هغې په سر باندې دوپټه نه وه، هغې خپله دوپټه په سر باندې یا خپل څادر په سر باندې راواړو. الله تعالی د هغې په وجه باندې هغه زنانه معاف کړ چې یاره د اذان احترام وکړو. نو کتونکو نننۍ ویډیو چې زموږ هم دغې دپاره وه. نننۍ ویډیو کې زموږ دغه یو پیغام دی. که ویډیو مو خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل چې دا سره سبسکرایب کړئ. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ پیج هم فالو کړئ. نو بس وروڼو ستاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.